د یو سمندر خواته یو ښایسته کلی و چې په هغه کلي کې یوه جینۍ اوسېدله. د هغې نوم سکنیا و. هغه د خپل پلار سره اوسېدله. د هغه پلار د مسالو کار کو. په سمندر کې به په کښتۍ کې تلو او خپلې مسالې به یې خرڅولې. یوه ورځ په سمندر کې ډېر تېز طوفان راغلی او هر ځای تباه شو. سکنیا د ټول په کور کې و او ټول ویده شو، خو چاله هم د ویرې د لاسه خوب نه ورتلو. د باران څاڅکي په دروازه لګېدل. څوک هم صحیح ویده نه شو ځکه چې ټول یریدل. سحر کې سکنیا راپاڅېده او د کور د چت نه یې کتل چې کوم ځایونه ډېر خراب شوي دي. د سکنیا نظر په یو کښتۍ لګي د سمندر خواته، چې په هغې کښتۍ کې یو کس پروت دی او هغه ژوندی دی. د هغه لاسونه او پښې خوځي. داسې ښکاري چې هغه کې ساه شته او باران د وجې کښتۍ کې انښتی دی. هغه یو هلک و. سکنیا دا خبره خپل پلار ته وکړه او ورته وویل چې دوی سره مرسته وکړو او دا دې ځای ته راولو او پوښتنه ورنه وکړو چې تا سره څه کار شوی دی. د سکنیا پلار په دې ډېر سوچ وکړ او د کلي والا یې ځان سره بوتلل او هغه هلک یې کور ته راوستو. هغه بېهوشه و. هغه چې راپاڅېدو، زه چېرته یم؟ دا ځای خو ما کله هم نه دی لیدلی. د شپې چې زه کښتۍ کې راتلم د سیلاب د وجې زما کښتۍ ډوبه شوه او زه ترې رالاړه شوم. زه نه یم خبر چې زه چېرته راغلی یم. ما سره مرسته وکړئ. زما نوم انوراګ دی. زه د یو کلي نه په کښتۍ کې راتلم چې لاره کې کښتۍ واوښتله او زه سمندر کې ډوب شولم. هغه هغوی سره اوسېدو. د سکنیا پلار هغه ځان سره خپل د مسالو کاروبار کې شریک کړو او هغه سره به یې د مسالو په دوکان کې کار کاوه. یوه ورځ د سکنیا پلار سوچ وکړو، که زه د خپلې لور واده له دغې انوراګ سره وکړم نو زما لور به کله هم زما نه جدا نه شي او ما سره به ټول عمر اوسي. او هغې دا سوچ وکړو او بیا یې انوراګ ته وویل، انوراګ زه غواړم چې ته زما لور سره واده وکړې. هغه ډېره ښه جینۍ ده او تاسو به همیشه ما سره اوسېږئ. زه نه غواړم چې زما لور د زما نه بېله شي. ته به هسې موږ سره اوسېږې او زه غواړم چې زما لور تا سره واده وکړي. انوراګ وویلې وای ها. او بیا د هغوی دواړو واده وشو. لږ وخت بعد انوراګ خپل هوسۍ ته وویل، زه غواړم چې خپله ښځه ځان سره بوځم خپل کلي ته او خپلې کورنۍ سره یې میلاو کړم. زما کورنۍ به ډېره خوشحاله شي چې زما ښځه ویني او ډېر به خوشحاله وي هلته. ټول زما په انتظار به وي ځکه چې ما واده وکړو سکنیا سره. د هغه پلار حیرانه شو او ویې ویل، بچی ته چېرته اوسېږې او ستا کلی چېرته دی؟ زه د دې ځای نه 2 کیلومتره لرې اوسېږم د ډانچو په کلي کې. زموږ کلی د ډانچو دی. هغې پلار ډېر وېرېدو او هغه وویل چې زه خو خپله لور هغه ځای ته نشم پرېښودلی. مګر سکنیا وویل، دا زما خاوند دی، زه به دې سره ځم چې دې سره مې واده شوی دی. زه به اوس دې سره ځم. زه هېڅکله هم دلته نه پاتې کېږم. د هغې په ضد کولو سره هغې پلار ویل، سمه ده لورې چې څنګه ستا خوښوي، خو هغه ځای ستا دپاره ښه نه دی. ته پاتې شه دلته مه ځه.
زه به درپسې ډېر خفه یم. زه هم یوازې یم. ما خو غوښتل چې ما سره تاسو یو ځای شئ، خو خبر نه یم چې انوراګ ولې ځي. نه، زه باید لاړه شم. ما دې سره واده کړی دی، باید زه دې سره لاړه شم. زه د خبره ومنم. دا زما خاوند دی، باید زه خپل کور ته لاړه شم د ده. او هغې ډېرې خبرې وکړې پلار ته. زه باید لاړه شم. نو پلار یې ډېر خفه و، خو هغې ته یې اجازه ورکړه. سکندیا هغې نه اجازه واخیستله او دواړه په کښتۍ کې کېناستل او لاړل. هغوی ډېر زیات مزل وکړ. نو هغوی د سیند په منځ کې وچې ته راغلل چې هلته یو د بلا سر پروت و. سکندیا هغې ځای ته راښکته شوه. هغه یو شین ځای و. نو ډایرکټ هلته ډېرې ډانچې راغلې. سکندیا ډېره یارېدلې وه. ډانچو ټولو ګډل. دا څه دي؟ زه خو ډېره یارېږم. او ټولو ډانچو ګډل. سکندیا دې ته کتلو سره ډېره وېرېدله، خو څه یې هم نه شو کولی. د پلار خبره یې نه وه منلې. یو ډانچه د انوراګ خواته راغله او د هغه ته یې وویل چې ته ما ته خپل لاس راکړه، موږ ستا د لاس په انتظار وو. سکندیا ډېره حیرانه شوه چې دا به اوس څه کوي. ډانچې بار بار ویل لاس راکه، لاس را انوراګ ته. انوراګ خپل یو لاس دې بل طرف ته تاو کړو او دا بل لاس یې وشکه او هغې ډانچې ته یې ورکړو. او بیا بله ډانچه راغله، هغې ورنه خپه غوښتله. سکندیا ډېره حیرانه وه. انوراګ په خندا شو او یوه پښه یې هم هغه لا ورکړه. په دې کې د انوراګ مور راغله. د مور په لیدلو سره هغه ډېر خوشحاله شو او د هغه سر د هغه د بدن نه راووت او د مور غېږې ته لاړې. سکندیا د هغه نه خپل لاس را دې خوا کړو او ډېر یې ژړل. ډانچې ډېرې خوشحالې وې او هر څه یې ځان سره په لاسونو کې نیولي وو. سکندیا انوراګ ورنه لاس ونیو. سکندیا خپل لاس د انوراګ نه زر را دې خوا کړو. هغه ځکه ډېره یارېدلې وه. انوراګ ورته وویل ولې سکندیا تا خو ویلې چې دې سره زما واده شوی، زه دې سره ځمه خپل کور ته، اوس ولې زما نه یارېږې؟ دا زما کور دی که نه؟ تا ته خو دې پلار وویلې چې ته ډانچو ځای ته مه ځه، خو تا د هغه خبره نه منله، اوس دلته راغلې. ما سره مرسته وکړه، خیر دی. ما د پلار خبره نه منله، ته ما بېرته کور ته بوځه. زه دلته ډېره یارېږم. زه دلته نه غواړم چې واوسم. ما خپل کور ته بېرته بوځه، خپل پلار له. ته به دلته اوسې، موږ به ستا نه هره ورځ وینه وباسو او هغه به دا ټولې ډانچې څکو. موږ به تا ته ښه خوراک درکړو چې تا کې وینه نه ختمېږي او موږ به ستا وینه څکو. باران شروع وخت کې ما د کښتۍ نه ته ولیدلې، نو زما ملګرو وویل چې د دې وینه به ډېره تېزه وي او هغه به ځان سره راوړو. نو ما بهانه وکړه او ځان مې د کښتۍ خواته مړ واچو او ما وویل چې تاسو مې بوځئ او زه به تا سره په دروغو واده وکړم. موږ به اوس هره ورځ ستا وینه وباسو او ټول کلی به یې څکو او تا له به په هغې په بدله کې خوراک درکوو چې تا کې کله هم وینه نه ختمېږي او موږ به تا خورو. ما ولیدل چې ته هغه ځای نه ګورې، نو ما وویل چې تا به چل کې ګیره کړو او تا سره به دوکه وکړو. سکندیا په دې اورېدلو سره ډېره خفه وه او ژړل یې چې زما نه دا څه غلطي شوې ده. سکندیا هر ځای ته وکتل، خو د هغه ځای نه د تللو لاره نه وه. سکندیا
پلار ډېر پریشانه و. سکندیا ته پلار یوه ګوله ورکړې وه چې تا ته کومه پریشاني هم وي دې ته وایه نو زه به هغه ځای کې حاضرېږمه ستا مرستې دپاره. سکندیا ته دا خبره رایاده شوه چې ما ته یې پلار ګوله راکړې وه. سکندیا د پلار خبره رایاده کړه. انوراک هغه ته کتل چې دا څه سوچ کې ده. څه سوچ کوې سکندیا؟ اوس د دې ځای نه نشې تللی. موږ به ستا وینه څکو او ټول ډېر خوشحاله دي چې ستا وینه وڅکي. ته وګوره موږ ټول به ستا وینې باندې باران کوو د ستا د وینې او ټول به یې څکو ځکه چې موږ ته ډېر وخت پس وینه میلاوه شوې ده او هغه هم تازه وینه. موږ د دې په سخت په انتظار و چې دا وینه موږ ته پیدا شي خو دا موږ ته نه پیدا کېدله. آخر هم پیدا شوه، هغه هم ستا وینه. سکندیا هېڅ هم ونه ویلې او ډېره یارېدلې وه. هغه یو کوټې ته دننه شوه او هغه ګولۍ ته یې وویل په ژړا باندې زه یوازې ما سره مرسته وکړه. دوی زما نه وینه وباسي او هغه څکي. زه خو به مړه شم. زه دلته ډېره یارېږم. پلاره ما سره مرسته وکړه. دې ځای کې زه ډېره تنګه شوې یم. دوی ما ته ویل چې تا نه به زه وینه وباسم او هغه به موږ ټول کلیواله څکو. ټولې ډانچې دي دلته. زه ډېره یارېږم. پلاره ما سره مرسته وکړه. د سکندیا غږ د هغه پلار واورېده. پلار یې پوه شو چې هلته څه شی شته دی. هغه ځان څه د کلي ملا راوسته او د باچا نه یې ځان سره لږ پوجین هم راواخیستل د مرستې لپاره او په کښتۍ کې روان شو او هغې کلي ته ورسېدل. هلته ویني چې سکندیا کې پیپونه ښخ کړي دي او وینه ورنه وباسي او سکندیا جاړي. سکندیا خپل پلار ولیده. ډېره خوشحاله شوه. هغوی په کښتۍ کې تیز را روان وو. مولا خپل جادو شروع کړو. نو هلته د انوراک سر هم پروت و. ټولې ډانچې په هوا کې والوتلې د دا جادو سره. د انوراک سر هم او په هوا کې ولاړ و. ډېر په غوسه کې و او بیا هغه ټول بیرته رالاړه شوې او هغوی د هغه ځای نه د انسانانو هډوکي باندې وارونه شروع کړل او کښتۍ باندې وارونه کول او غټ غټ سرونو باندې حملې وکړې او ټول پوجین یې ځینې لړ کړل او ځینې یې وخوړل. جادوګر او د سکندیا پلار هغه ځای ته راغلل او په هغې باندې جادویي وریجې ورواستولې او د هغه سر یې ځان سره ګیر کړو او په غېږ کې ونیو او په هغه یې اوبه ورواچولې. اوس به ته چېرته هم نشې تللی. زه خپله لور ځان سره بوځمه. زما لور به اوس ما سره ځي. ما ته وپېژندلې چې ته غټ دوکمار یې. په دې کې ټول ډانچې په چغه شولې چې زمونږه ملګری پرېږدی. زموږ ملګری پرېږدی پرېږدی خو هغوی نه پرېښودو او په کښتۍ کې یې نیولی و. سکندیا ډېره خوشحاله شوه. اهههه موږ به اوس تاسو نه پرېږدو او بیا یې وارونه شروع کړل. د سکندیا پلار هغه ځای ته راغی او د انوراک سر یې په غېږ کې نیولی و او هلته ولاړ و د ډانچو مخکې او په هغوی باندې جادویي اوبه اچولې او مخې ته تلو.
هغه د سکانیا خواته راورسېد. سکانیا ډېره خوشحاله وه او د خوشحالۍ د وجې ژړل. پلار یې ځان سره هغه په کښتۍ کې کېنوله. ټولې ډانچې هلته پرتې وې مړې. او هغوی روان شو او د انوراګ سر یې سمندر ته ورلړه کړ. د هغه نه بیرته روغ انوراګ جوړ شو. هغه ټولې ډانچې ورکې شوې او ویې ویل ما هم ځان سره بوځئ، ما من دوی خلکو جادو کړی و، ما ځان سره بوځئ، مهرباني وکړئ، خیر دی ما ځان سره بوځئ، دوی ما سره دوکه کړې وه، زه روغ انسان یم، دوی زه په خپل جادو باندې داسې کړی وم. قصه نوره هم شته دی. که تاسو غواړئ چې ویې ګورئ نو دا چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.